دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په مفتي سردار علي حقانی صاحب باندې قاتلانه حمله شوې ده او ان شاء الله هغه په هغه حمله کې بچ دی. دغه حمله چا کړې ده، ولې یې کړې ده او له دې شاته د چا لاس دی، دغه ټول تفصیل او معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په مفتي سردار علي حقانی صاحب باندې یو کم عمر هلک قاتلانه حمله کړې ده او د وژلو کوشش یې کړی دی. مفتي صاحب الله پاک بچ کړی دی او قاتل هم نیول شوی دی. دغه حمله هغه وخت کې شوې ده چې مفتي صاحب په ثوابۍ کې یو اجتماع کې خپل بیان کړی دی. دوستانو تاسو ته به هم معلومه وي چې مفتي صاحب به همیشه دغه بیانونه کول او د دې نوي کول ځوانانو ته به دغه نصیحت کولو چې پبجي، پیپر او دغسې نور ګیمونو نه بایکاټ وکړئ، یعنی دغسې ګیمونه مه کوئ او د هر قسم منشیات، آیس پوډر، چرس وغیره منشیات فروش او د سکلو په باره کې به ډیر ترغیب کولو. مفتي صاحب یو ډیر ښکلی او ښه انسان دی او همیشه به یې سپینه وینا کوله او د مفتي صاحب ډیر زیات مینوال او د ډیرو خلکو په زړونو یې راج کولو. په دغه رامخته شوي واقعه باندې ډیر زیات خلک خفه دي، خاص کر د خیبر پښتونخوا مینوال او د غم اظهار یې کړی او له حکومت نه یې دغه مطالبه کوي چې له دې قاتلانې حملې وجوهات دي معلوم شي. دوستانو مفتیان عالمان خو د دین ستنې دي او د نبی علیه السلام وارثان دي. دغسې ډیر د دین ستنې ونړېدې، ډیر عالمان بې ګناه قتل کړي شي، شهیدان شو او نن چې دغه کومه واقعه په ثوابۍ کې وشوه دغه هم د دین ستن نړول و، خو الله تعالی مفتي صاحب بچ کو او قاتل ونیول شو او پولیسو ته حواله کړی شوی دی چې لا تفتیش شروع دی او مجرم لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دوستانو زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه چې در سره مو شریکه کړه. د راتلونکي ویډیو دپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې د مکمل معلوماتو نه خبر شئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.